बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته د کاروبار په اړه هم انګلیسي زده کوم یعنی موږ پښتانه چې په پښتو کې د کاروبار په اړه باندې کمی خبرې په پښتو کې کوو هغه به تاسو ته په انګلیسي کې هم زده کوم ملګرو کو چرته تاسو موږ په چینل نوی یاست نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او د خپل کور ماشومان سره هم شریک کړئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کو پهلنۍ جمله موږ سره Do you have any dealing with him؟ آیا ستا هغه سره څه لین دین شته؟ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې آیا ستا هغه سره څه لین دین شته نو په انګلیش کې به ورته وایي Do you have any dealing with him؟ Keep the accounts clear. حساب کتاب صفا ساته. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا حساب کتاب چې کومه دی دا صفا ساته نو په انګلیش کې به ورته وایي Keep the accounts clear. Please count the money. مهرباني وکړه پیسې وشماره که موږ چېرته یو کس له پیسې ورکړو موږ ورته وایو چې مهرباني وکړه دا پیسې وشماره نو په انګلیش کې به ورته وایي Please count the money. I got dubbed by him. ما هغه نه دوکه وخوړه که موږ له چېرته یو کس دوکه راکړي یا موږ هغه نه دوکه وخورو او موږ وایو چې ما د هغه نه دوکه وخوړله نو په انګلیش کې به وایي I got dubbed by him. He invested all the money in trade. هغه ټولې پیسې په کاروبار کې لګولې دي که موږ چېرته یو کس یادو چې هغه سره څومره پیسې ورسره هغه ټولې په کاروبار کې لګولې دي نو په انګلیش کې به وایي He invested all the money in trade. trade چې کومه دی دا وایي کاروبار ته. How is your business going؟ ستا کاروبار څنګه روان دی که موږ چېرته یو کاروباري کس نه پوښتنه کوو چې ستا چې را کوم کاروبار دی دا څنګه روان دی یعنی ښه روان دی یا خراب نو په انګلیش کې به ورته وایي How is your business going؟ Now I am square with you. اوس زما حساب برابر دی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې اوس چې کومه دی زما حساب برابر دی نو په انګلیش کې به ورته وایي Now I am square with you. Advance money will have to be paid. پیسې به مخکې نه راکوي که موږ چېرته په یو کس باندې څه خرڅوو او موږ ورته وایو چې پیسې چې کومه دی دا به د مخکې نه راکوي نو په انګلیش کې به ورته وایي Advance money will have to be paid. Don't spend more money. ډېرې پیسې مه لګوه که موږ چېرته یو کاروباري کس ته وایي چې هلکه په دې کاروبار کې یا په دې یو څیز کې ډېرې پیسې مه لګوه یعنې ډېرې خرچه پې مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't spend more money. Has he paid your salary؟ آیا هغه تاله تنخواه درکړې ده که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا هغه تاله چې کومه دی تنخواه درکړې ده نو په انګلیش کې به ورته وایي Has he paid your salary؟ salary چې کومه دی دا وایي تنخواه ته. I will deposit your money. زه به ستا پیسې جمع کوم که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ستا چې کومې پیسې دي دا به زه جمع کوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I will deposit your money. There is a shortage of money. د پیسو کمی دی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ما سره اوس د پیسو کمی دی نو په انګلیش کې به ورته وایي There is a shortage of money. shortage چې کومه دی دا وایي کمی ته یعنې د هر څه کمی ته موږ په انګلیش کې shortage ویلی شو او money چې کومه دی دا وایي پیسو ته. How much cash is in the hand؟ تا سره څومره نغدي دي که موږ چېرته یو کس نه پوښتنه کوو چې تا سره اوس څومره نغدي پیسې در سره دي نو په انګلیش کې به ورته وایي How much cash is in the hand؟ I am not after money. زه د پیسو وږی نه یم که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه د پیسو وږی نه یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am not after money. I am in debt. په ما باندې قرضه ده که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه اوس په ما باندې قرضه ده یعنې د چا راپورې قرضونه دي نو په انګلیش کې به وایي I am in debt. debt چې کومه دی دا وایي قرضې ته. I am hard up these days. نن سبا زما لاس تنګ دی یعنې نن سبا ما سره پیسې کمې دي نو په انګلیش کې به وایي I am hard up these days. Let's have a deal. راځه سودا کوو که موږ چېرته یو کس ته وایي چې راځه سودا کوو یا دا یو څیز اخلو نو په انګلیش کې به ورته وایي Let's have a deal. All the money has spent. ټولې پیسې خرج شوي یا ولګېدي
کوم موږ چېرته یو کس وي چې موږ سره چې کومې پیسې راسوي هغه ټولې موږ ولګول یا ټولې موږ خرج کړئ نو په انګلیش کې به ورته وي all the money has spent. Are you in service or business؟ ته نوکری کوي کو کاروبار. کو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته کومه دی نوکری کوي کو کاروبار کوي نو په انګلیش کې به ورته وي are you in service or business. سروس چې کومه دی دا وي نوکرۍ ته او بزنس چې کومه دی دا وي کاروبار ته. business is flourishing well. کاروبار ښه روان دی. کو موږ چېرته یو کس ته وي چې کاروبار چې کومه دی دا ښه روان دی نو په انګلیش کې به ورته وي business is flourishing well. arrange some money for me. ماله د پیسو بندوبست وکړه. کو موږ چېرته یو کس ته وي چې هلکه ماله د پیسو بندوبست وکړه یا څه انتظام وکړه نو په انګلیش کې به ورته وي arrange some money for me. money begets money. په پیسو پیسې ګټلی شي یعنې کم کس چې ډېرې پیسې ورسوي هغه پې نورې پیسې هم ګټلی شي نو که موږ چېرته یو کس ته وي چې پیسو باندې پیسې ګټلی شي نو په انګلیش کې به ورته وي money begets money. are you in business؟ آیا ته کاروبار کوي؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته کاروبار کوي او که نه نو په انګلیش کې به ورته وي are you in business؟ I am under debt. په ما باندې قرضه ده. که موږ چېرته یو کس ته وي چې هلکه په ما باندې قرضه ده نو په انګلیش کې به ورته وي I am under debt. how much is the bill؟ څومره پیسې شوي. که موږ چېرته یو کس باندې کور کې کار وکړو یا چې څه سودا واخلو او بیا ورته موږ وایو چې ستا څومره پیسې شولې نو په انګلیش کې به ورته وایي how much is the bill. how much does it cost؟ د دې قیمت څه دی. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو یو څیز ورته یادوو چې د دې قیمت څه دی نو په انګلیش کې به ورته وایي how much does it cost. I don't have any cash. ما سره نقدې نشته. که موږ چېرته یو کس وي چې ما سره نقدې نشته نقدې هغې ته وي کمې پیسې چې انسان سره په کور یا په جب کې ورسوي نو په انګلیش کې به ورته وایي I don't have any cash. business is bad these days. کاروبار نن سبا خراب دی. که موږ چېرته یو کس سره ګپ لګو د کاروبار په باره کې او موږ ورته وایو چې نن سبا مړه کاروبار ډېر خراب دی نو په انګلیش کې به ورته وایي business is bad these days. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته د کاروبار په اړه هم انګلیسي زده کړه. امید کوم چې ملګرو تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي. ملګرو کو چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او د خپل کور ماشومانو سره هم شریکه کړئ. ملګرو زموږ هر وخت دا کوشش وي چې ستاسو دپاره داسې کلاسونه راوړو کم کلاسونه سه چې روانه انګلیسي زده کیږي. یعنې که موږ دا کلاسونه ګورو نو انشاءالله موږ به په روان وخت کې ډېره زر روانه انګلیسي زده کړو. ملګرو زموږ په چینل کې نور هم ډېر ښایسته ښایسته ویډیوګانې دي. تاسو زما چینل ته وزټ کولی شئ او هلته راټولې ویډیوګانې به تاسو ته میلاویږي. موږ کوشش کوو چې هر ټاپک یعنې هره موضوع ستاسو دپاره راوړو کم سره چې انګلیسي مضبوطیږي. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بله نوي ویډیو کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.